سلامونه او نیکی هیلې دوستانو، هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. لکه څنګه چې په مخکینی ویډیو کې ما تاسو ته په یو دایروي وایر کې تاسو ته مقناطیسي ساحه ښودلې وله او همدارنګه مې د هغې شمالي او جنوبي قطبونه هم ښودلي وو. چې په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د یو بلې موضوع په اړه باندې له تاسو سره لنډ معلومات شریک کړم. د نن ورځې موضوع د سولوناید، یعنې سولوناید څه شی ده، په دې کې څه ډول مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي او څه ډول موږ کولی شو چې په سولوناید کې د مقناطیسي ساحې قطبونه، شمالي او جنوبي قطبونه پیدا کړو. همدارنګه چیرې د سولوناید څخه موږ تاسو په ورځني ژوند کې استفاده کوو، چې دا د نن ورځې موضوع ده. غواړم چې په دې اړه باندې لنډ معلومات در سره شریک کړم. راځم لومړی سولوناید ته، چې سولوناید څه شي ته وایي. سولوناید عبارت له کوایل څخه دی، هغه کوایل چې زیاتې دورې ولري. د مثال په ډول لکه څنګه چې تاسو په دغه تصویر کې وینئ، دا چې ده یو کوایل ده چې زیاتې دورې ولري. چې دې ډول جسم ته څه وایي؟ موږ سولوناید وایو. یعنې سولوناید په مجموع کې عبارت له کوایل څخه دی، هغه کوایل چې زیاتې دورې ولري او په مجموع کې دغه دورې په داسې یو شکل سره پیچل سوي چې په مجموع کې له دې څخه د سپرینګ یا د یو سلنډر غوندې شکل ولري. مثلا لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ په تصویر کې، چې دا موږ په دې شکل سره یو عایق لرونکی وایر راخیستی ده یا هدي په دې شکل سره موږ پیچلی ده، چې په مجموع کې دا څه ده؟ عبارت له سولوناید څخه ده. اوس راځم دې ته چې موږ تاسو سولوناید څنګه جوړولی سو. موږ تاسو هم کولی سو په خپل کور کې هر ځای چې تاسو یاست، تاسو یو عایق لرونکی وایر رااخلئ چې هغه په یو عایق یا انسولیشن باندې پوښل شوی وي. هغه وایر په یو د پلاستیک پر یو ټوټه باندې یا هم د لرګي او دغسې نورو اجسامو په شاوخوا باندې په دې شکل باندې داسې پیچلی شي چې دې ډول پیچلي یا دا ډول میکانیزم ته څه وایي؟ سولوناید وایي. لکه څنګه چې تاسو وینئ، یعنې په دې شکل سره موږ یو عایق لرونکی وایر راواخیستی، د دغه مارکر پر شاوخوا باندې په دې شکل باندې وپیچئ، چې دې ډول کوایل ته څه وایي؟ سولوناید کوایل وایي. چې لکه څنګه چې موږ ویل سولوناید عبارت له کوایل څخه ده، یعنې عبارت په مجموع کې سولوناید عبارت له کوایل څخه ده. هغه کوایل چې زیاتې دورې ولري، یعنې زیات لوپونه ولري، زیاتې دایرې ولري. لکه څنګه چې تاسو په دغه کې وینئ، مثلا موږ دغه وایر راواخیستی، په دې شکل سره مو پیچئ، 1 2 3 4 همدغسې n شمېر دورې ولري، چې په دې شکل سره دې ته څه وایي؟ سولوناید وایي. اوس راځم دې ته چې موږ څنګه کولی سو چې په دغسې یو سولوناید لرونکي کوایل کې څه ډول مقناطیسي ساحه چې دې معلومه کړو. لکه څنګه چې موږ تاسو په مخکینی ویډیو کې په یو کوایل لرونکي وایر کې، مثلا یو کوایل لرونکی وایر، یو کوایل لرونکی یا یو دایروي وایر کې موږ څه کړي وو؟ مقناطیسي ساحه ښودلې وه. دا وایر څه ډول شکل درلودی؟ دی په دې شکل سره موږ په دې شکل سره یو وایر راخیستی وو چې دا مو له یو بیټرۍ سره وصل کړی وو. په داسې چې دغسې یو دایروي وایر موږ له یو بیټرۍ سره وصل کړی وو. په تېره ویډیو کې موږ تاسو دا ښودلي وو چې په دې ډول دایروي وایر کې څه ډول مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي او څه ډول کولی سو د دغه ډول دایروي وایر مقناطیسي ساحه معلومه کړو. نو د دې لپاره موږ یو 2 ډوله قانون څخه استفاده کړې وه. یو کلاک پیس قانون ده او یو څه ده؟ د هیلاس لوی ګوتې قانون څخه. د کلاک پیس د قانون په اساس باندې موږ په دغه وایر کې په دغې اساس باندې د خپل هیلاس په دې شکل سره ځای پر ځای کړی وو. دغه 4 ګوتې چې موږ ته د مقناطیسي ساحې ډایرکشن یا جهت راښیي او دغه لویه ګوته موږ ته د برق د جریان جهت راښیي. نو کله چې دغه کلاک وایز و، یعنې په دې شکل سره د برق جریان په دغه دایروي وایر کې جریان درلودی، نو دلته مقناطیسي ساحه څه شوله؟ د دغه دایروي وایر داخلي برخې ته یا سکرین ته څه وله؟ داخلېدله. نو په دې اساس باندې دغه برخه څه وه؟ ساوت یا جنوبي پول و او دغه برخه څه وه؟ شمالي قطب و. همدارنګه دلته هم دا شمالي قطب و. وروسته کله چې موږ دغه د برق د جریان جهت تغییر ورکړل، یعنې د برق جهت مو په دې شکل سره تغییر ورکړل، بیا موږ څه ترلاسه کړل؟ دغه داخلي برخه د کلاک پیس د قانون په اساس باندې داخلي برخه څه شوله؟ دغه کوایل یا دایروي وایر شمالي قطب سو او دغه باندنۍ برخه څه شوه؟ جنوبي قطب سو. دا شمالي قطب باندې تبدیلې شوه. چې دې ډول قانون ته موږ څه ویل؟ د کلاک پیس قانون او د هیلاس لوی ګوتې قانون په مرسته باندې موږ دغه شمالي او جنوبي قطبونه او همدارنګه مقناطیسي ساحه په یو دایروي وایر کې تاسو ته ښودلې وه په تېره ویډیو کې.
اوس په دغه کوایل لرونکي یا سولوناید لرونکي کوایل کې غواړم تاسو ته مقناطیسي ساحه وښیم. نو د دغې ساحې په مرسته باندې لکه څنګه چې په یو دایره کې موږ داسې ښودله که چیرې موږ دغه سولوناید یا دغه سولوناید لرونکي کوایل هر یو چې ځان ته یو دایره ده، که چیرې دا موږ دغسې په څو دایرو باندې وویشو، فرض کړئ دا یوه دایره، دا بله دایره، دا بله دایره، یا دغه یوه چله، دا بله چله، یا دغه بله چله، یعنې د یو چلې شکل لري یا د یو رنګ شکل لري. که چیرې موږ دغه کوایل دغسې په یو څو دایرو باندې تقسیم کړو چې هر یو یې ځان ته یو دایروي شکل لري چې په هره دایره کې موږ په دې شکل سره چې شوه مقناطیسي ساحه په دوو نقطو کې رامنځته کېده، همدارنګه په دلته هم، همدارنګه دلته هم، همدارنګه په دغه حساب کې هم. خو که چیرې فرض کړو موږ دغه دایروي وایر چې په دوو برخو کې مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي د هر یو ځان ته، که چیرې موږ دا یو له بل سره چې کو یو ځای کړو، لکه څنګه چې موږ دلته یو له بل سره یو ځای کړي دي څو دایرې چې په مجموع کې یو سولوناید رامنځته کوي، که دا موږ چیرې سره یو ځای کړو نو د دې مقناطیسي ساحه چې ده د دې مقناطیسي ساحه هم یو له بل سره جمع کېږي. دغه مقناطیسي ساحې مجموعه چې یو له بل سره جمع کېږي په مجموع کې موږ ته چې ده د دغې مجموعي نتیجه موږ ته په دې شکل سره لاسته راکوي، یعنې په دې شکل سره یې مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي په دغې کوایل کې. یعنې عیني شکل لکه څنګه چې په یو مقناطیس کې موږ تاسو ته په لومړنیو ویډیو کې ښودلې وله، چې په یو لومړنۍ ویډیو کې لکه څنګه چې موږ تاسو ته ښودلې چې په مقناطیس کې د منحني خطونو په شکل باندې یو مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي. نو همدارنګه په یو کوایل، په یو سولوناید کوایل لرونکي کوایل کې چې ده مقناطیسي ساحه په دې شکل سره چې ده رامنځته کېږي چې موږ تاسو ته وښودله. اوس خو موږ دا درته وښودله چې مقناطیسي ساحه څه ډول موږ په یو سولوناید کې ښودلی سو، چې دا د موږ درته وښودله. موږ یو سولوناید راواخیسته، هغه مو ځان ته په یو دایروي کوایل باندې تقسیم کړه. کله چې تقسیم کړو د هر کوایل په دوو نقطو کې چې د مقناطیسي ساحه رامنځته کېدله، لکه څنګه چې موږ په مخکیني ویډیو کې هم تاسو ته په یو دایروي وایر کې ښودلې وله. بیا موږ دغه هر یو دایروي وایر چې د یو کوایل په شکل سره ده د دغې مقناطیسي ساحه که موږ که دغه ټولې دایرې یو له بل سره موږ وصل کړو نو بیا د دغې مقناطیسي ساحه هم چې ده یو له بل سره جمع کېږي چې په مجموع کې دغسې یو مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي. دلته هم دغسې یو مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي، یعنې له شمالي قطب څخه راوځي جنوبي قطب ته چې ده داخلېږي، یعنې دا عیني د یو مقناطیس شکل ځان ته غوره کوي، لکه څنګه چې موږ په لومړۍ ویډیو کې تاسو ته ښودلی وو چې په مقناطیس کې هم مثلا دا یو مقناطیس ده چې دا جنوبي او دا شمالي قطب لري، چې دلته یو مقناطیس ساحه دغسې یو شکل باندې رامنځته کېدله چې له شمالي قطب څخه و جنوبي قطب ته داخلېدله. اوس موږ دا معلوموو چې څنګه کولی شو چې په یو سولوناید کوایل لرونکي کوایل کې مقناطیسي ساحې قطبونه معلوم کړو. د دغې قطبونو د معلومولو لپاره لکه څنګه چې تاسو وینئ دا یو کوایل ده، موږ تاسو دغه کوایل له یو بیټرۍ سره وصل کړی ده، له یو بیټرۍ سره لکه څنګه چې د برق جریان په دې شکل سره په دغې کوایل کې چې ده جریان لري په دې شکل سره. نو دغه کوایل که تاسو وګورئ دغه سولوناید کوایل نو کله چې د برق جریان په دې شکل راځي دلته په دې شکل سره دلته داسې راځي، یعنې په دغه برخه کې یعنې که چیرې موږ دغه برخه له دې طرف څخه په دې شکل سره یعنې که چیرې موږ دغه د کوایل دغه برخه په داسې یو شکل سره وښیو چې موږ یې له لاندې طرف څخه ودې ته وګورو، مثلا دا به داسې یو شکل ځان ته غوره کړي، داسې یو شکل، یعنی داسې برق راځي په دې شکل سره په دغه کوایل کې صورت مومي. نو دا چې ده دا انټي کلاک ده، لکه څنګه چې موږ ویلي وو د کلاک پیس د قانون په مرسته باندې په یو دایروي شکل کې کله چې د برق جریان چې ده جهت چې ده کلاک انټي کلاک وایز وي نو په هغې کې چې ده دغه داخلي برخه چې رامنځته کېږي دا چې ده شمالي بخش رامنځته کېږي، یعنې شمالي بخش رامنځته کېږي، شمالي قطب رامنځته کېږي. نو کله چې د برق جریان جهت شوي انټي کلاک وایز وي په یو دایروي وایر کې موږ ته داخلي برخه کې موږ ته شمالي قطب لاسته راکوي، نو په دې حساب سره موږ ویلی سو چې دغه برخه چې ده شمالي قطب ده. راځو دغه برخه د کوایل ته، دغه برخه د کوایل که موږ له دې طرف نه له هغه طرف څخه ورته وګورو، یعنې له هغه طرف څخه لکه څنګه دلته چې په دې شکل سره وو نو په هغه صورت کې که چیرې موږ له دغه طرف څخه وګورو نو په هغه صورت کې دغه دایرې په دې شکل سره د برق جریان چې ده صورت مومي، یعنې په دې شکل سره په دغې برخه کې د کوایل یا د سولوناید په دې شکل سره چې ده
د برق جریان سرعت لري. نو په دې حساب سره موږ ویلی شو چې دا څه ده کلاک وایز یعنې ساعت عقربې مطابق جهت ده. د ساعت عقربې مطابق جهت چې کله موږ ولرو برق جریان هغه څه ده هغې داخلي برخه څه رامنځته کېږي ساوت پول رامنځته کېږي. نو په دې حساب سره کله دا ساوت پول او دا نارت پول یا دا شمالي قطب او دا جنوبي قطب ده د یو سولوناید کوایل لرونکي کوایل. نو په دې حساب سره موږ وایو چې له شمالي قطب څخه و جنوبي قطب ته څه ده دغه مقناطیسي خطونه چې داخليږي دغه څخه راوځي او دلته داخليږي. یعنی په دې شکل سره دا چې د مقناطیس شکل ځان ته غوره کوي د یو مقناطیس شکل ځان ته غوره کوي. نو په دې حساب سره موږ تاسو ته وښودل چې په دې شکل سره موږ تاسو دا وښودل چې سولوناید څه ته ویل کېږي. همدارنګه سولوناید کې څه ډول موږ تاسو جوړولی سو لکه څنګه چې ما درته وښودل موږ تاسو د یو دایروي جسم په مرسته په شاوخوا باندې یو عایق لرونکی وایر پیچو په داسې یو شکل سره یې پیچو چې دا چې د یو سلنډر ته ورته یا هم یو سپرینګ ته ورته شکل ځان ته غوره کړي چې دې ډول سپرینګ ته ورته یا سلنډر ته ورته کوایل لرونکي شکل ته یا جسم ته موږ څه وایو سولوناید وایو. سولوناید وایي. وروسته له دې مو تاسو ته وویل چې څنګه کولی شو چې په سولوناید کې مقناطیسي ساحه وښیو. موږ ویل چې یو سولوناید دغسې یو شکل لري په مجموع کې که چیرې موږ دغه هر یو دایره یې ځان ځان ته په دې شکل سره ولیکو بیا وروسته په هره دایره کې موږ مقناطیسي ساحه لکه څنګه چې په دوو نقطو کې رامنځته کېږي بیا دغه درې وړه دایرې یو له بل سره وصل کړو چې یو سولوناید په مجموع کې رامنځته کوي د دې مقناطیسي ساحه هم یو له بل سره چې جمع کېږي په دې شکل سره. موږ ویل چې په یو مقناطیس غوندې یو مقناطیسي ساحه په یو سولوناید کې رامنځته کېږي. وروسته مو بیا دې ته راغلو چې څنګه کولی شو چې په یو سولوناید کوایل کې مقناطیسي ساحې جنوبي او شمالي قطبونه وښیو. د هغې د ښودلو دپاره موږ په دغسې یو شکل کې تاسو ته وښودله چې دغه یو سولوناید مو داسې په دغه باندې یو جسم باندې پیچلی ده. دلته مو دې ته برق ورکړ. موږ ویلو چې د کلاک پیس د قانون په مرسته باندې موږ په یو دایروي جسم کې چې کله چیرې په داسې یو دایري جسم کې څه وي دغه د برق جهت څه وي کلاک وایز وي دغه داخلي برخه چې ده جنوبي قطب رامنځته کېږي او که چیرې دغه انټي کلاک وایز یا د ساعت عقربې خلاف وي په داسې یو دایروي جسم کې د برق جهت د برق د جریان جهت نو بیا څه ده دا شمالي قطب ځان ته غوره کوي. نو په دې حساب سره موږ دغه شمالي او دغه جنوبي قطب موږ پیدا کړ د یو سولوناید چې موږ وویل چې په دې شکل سره موږ که چیرې دغه برخه د یو سولوناید په دې شکل سره موږ تاسو وښیو نو په دې کې دغسې شکل باندې انټي کلاک وایز یا د ساعت عقربې خلاف څه ده یعنې ساعت عقربې خلاف د برق جریان په دغسې یو دایروي جسم کې یا کوایل کې جریان لري. نو په دې اساس باندې څه ده داخلي برخه کې څه ده شمالي قطب رامنځته کېږي. همدارنګه که چیرې دغه کلاک وایز وي یا د ساعت عقربې مطابق وي بیا داخلي برخه څه ده هغه جنوبي قطب موږ ته لاس راکوي. چې کله موږ جنوبي او شمالي قطب د یو سولوناید پیدا کړل په دواړو برخو کې بیا موږ څه کولی شو په اساني سره له شمالي څخه جنوبي قطب ته مقناطیسي ساحه چې ده حرکت لري یا چې د جریان لري چې موږ تاسو په مقناطیس کې هم ویلی وو. نو په دې شکل سره مقناطیسي ساحه په یو سولوناید کې رامنځته کېږي او په دې شکل سره موږ تاسو د یو سولوناید کوایل شمالي او جنوبي قطبونه معلوم کړل چې دا په مجموع کې چې وو یو سولوناید و. اوس موږ یو څو مهمو نقطو ته راځو. مهمې نقطې څه شي دي؟ مهمې نقطې دا دي وایي یو سولوناید لرونکی کوایل چې ده د یو مقناطیس غوندې عمل اجرا کوي لکه څنګه چې موږ دلته هم درته وښوده او په دې شکل کې هم څه ده درته وښودله. یو سولوناید کوایل لرونکی کوایل چې ده شمالي او جنوبي قطبونه لري د مقناطیس غوندې چې موږ دلته درته وښودل په دغه شکل کې. هغې مهمې نکتې چې دغه دوې نکتې ما تاسو ته وویلې چې مثلا لومړی دا د یو مقناطیس غوندې عمل اجرا کوي او دوهم دا شمالي او جنوبي قطبونه لري. اوس راځم دې ته چې دغه سولوناید موږ تاسو چیرې استفاده کولی شو. دغه سولوناید خورا په زیاتو شیانو کې استفاده کېږي. تاسو به دغه جسم پېژنئ چې موږ دې ته څه وایو یا دغه الکترونیکي برېښنایي وسیلې ته موږ څه وایو. دې ته موږ وایو سرکیوټ بریکر چې دا مختلف ډولونه لري. په دې اړه باندې ما هم یو ویډیو تاسو ته جوړه کړې ده. که تاسو غواړئ چې دا ویډیو ترلاسه کړئ زموږ د یوټیوب چینل ته ورسئ او تاسو کولی شئ د دغه سرکیوټ بریکر په اړه باندې هم معلومات ترلاسه کولی شئ. په دغه سرکیوټ بریکر کې دوه میکانیزمه دي. یو د حرارت درجې په اساس باندې دا څه شي ده د برق جریان کته کوي. کله چې د حرارت درجه پکې زیاته شي نو دا څه ده د برق جریان په دې شکل سره دغه
سویچ کښته کوي، یعنې د برق جریان کښته کوي په دې شکل سره. دوهم دا د سولوناید کوایل د میکانیزم په اساس باندې چې ده الکترومګنیټیک میکانیزم په اساس باندې دا چې ده د برق جریان کښته کوي. هغه څنګه؟ د دې په داخل کې دغسې یو سولوناید ځای پر ځای شوی ده. د دغه سولوناید په داخل کې یو پلنجر ورته وایي. پلنجر یو دایروي شکل ورته یو سیم یا سلنډر ورته سیم په دې کې ځای پر ځای شوی ده. کله چې دغه د برق جریان له دغه سولوناید یو طرف څخه وصل کېږي او له بل طرف څخه له دغې له داخل څخه تیریږي. کله چې دغه د برق جریان مثلا هلته شارټ سرکیوټ رامنځته سي، د شارټ سرکیوټ د رامنځته کېدلو په اساس باندې دلته زیات امپیر له دغې سرکیوټ بریکر څخه تیریږي. نو په دې اساس باندې دغه سولوناید هم خپل مقدار او اندازه لري چې له هغه مقدار څخه زیات امپیر له دغه سولوناید څخه تیر سي، په دې کې زیاته چې ده مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي. لکه څنګه چې موږ ویلي ول وایي کله چې د برق د جریان مقدار زیاتېږي په یو وایر کې هغومره د مقناطیسي ساحې مقدار زیاتېږي یا قوي مقناطیسي ساحه دغې وایر په شاوخوا رامنځته کېږي. نو همدارنګه هغه سولوناید چې په دغه کې استفاده شوی ده هغه یو له دغه ټرمینل سره وصل ده، بل له دې ټرمینل سره وصل ده. نو دغه د برق جریان له دغه سولوناید له داخل څخه تیریږي، بیا وروسته زموږ تاسو د کور د برق سیستم ته ځي. نو کله چې زموږ د کور د برق په سیستم کې یا موږ تاسو دغه یو ساکټ ته داسې یو شی بسته کړو چې هغه د برق جریان خورا زیات مصرف ولري، نو هغه له سرکیوټ بریکرونه خپلې اندازې لري، 10 امپیره، 20 امپیره، 15 امپیره. نو کله چې دغه له دغه امپیر څخه 15 امپیره څخه زیات مقدار له دغه څخه تیر سي، نو په دغه سولوناید کې چې ده زیاته مقناطیسي قوه رامنځته کېږي. د دغه مقناطیسي قوې په اساس باندې دغه سلنډر ورته یو سیم یا وایر یا یو سلنډر ورته یو پلنجر چې د دغې په داخل کې ځای پر ځای شوی ده، دا چې ده دا په ډېر فشار سره دغه مقناطیسي قوه په دې باندې تاثیر کوي او دا په دې سویچ باندې په دې شکل سره چې د عمل اجرا کوي او دا شکل په دې شکل سره دغه سویچ چې ده کښته کوي. نو دا یو استعمال شو چې په دغې سرکیوټ بریکرونو کې موږ تاسو استفاده کوو. غواړم چې تاسو ته په داخلي برخه کې هم در وښیم. تاسو که وګورئ د دغې داخلي برخې ته تاسو دغه سور رنګ ورته سولوناید وینئ چې غواړم تاسو ته یې راوکاږم د باندې. لکه څنګه چې وینئ په دغه سرکیوټ بریکرونو کې په داسې یو شکل باندې چې د یو سولوناید استفاده کېږي، دغې ته سولوناید وایي. تاسو وګورئ دغه د یو جسم په واسطه باندې یو وایر په دې شکل باندې پیچلی ده. دلته موږ یو ټرمینل د برق بسته کوو چې برق ورکوو، په دغه ټرمینل کې دا بیا د سرکیوټ د دغه سرکیوټ بریکر په داخل کې له هغه بل ټرمینل څخه آوټپوټ سره وصل شوی وي. کله چې د برق جریان له دغه د داخل څخه په دې شکل باندې تیریږي، په نارمله حالت کې دلته چې ده خورا کمه مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي. خو کله چې دغه د سرکیوټ بریکر هغه اندازه چې 10 امپیره 20 امپیره هلته مشخصه شوې وي، دغه امپیر څخه چې زیاته سي له 10 امپیره یا 15 امپیره څخه د دغه سولوناید کې په خورا زیاته کچه باندې مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي. دغه مقناطیسي ساحه چې د دې په داخل کې دغه یو سیم ته ورته یو جسم ځای پر ځای شوی ده، دې ته پلنجر وایي. دغه په کښته پورته کېږي، دا په دې شکل سره په دې کې ځای پر ځای شوی ده. تاسو وینئ هلته راوځي، دا په دې شکل سره کښته پورته کېږي. کله چې په دې کې مقناطیسي ساحه رامنځته سي، دغه کښتې پورته ټېله کوي، په دې باندې مقناطیسي ساحه چې ده یو فورس یا قوه واردوي، دا چې ده کښته داخلوي. نو په دې حساب سره دغه سویچ ده چې ده سویچ باندې فشار راوړي او سویچ چې ده کښته کوي، د برق جریان کښته کېږي چې دې ته چې وایي سولوناید وایي چې موږ تاسو په سرکیوټ بریکر کې استفاده کوو. همدارنګه دې سره موږ تاسو د اوبو په سیستم کې د پایپونو په والونو کې هم استفاده کوو چې مثلا د اوبو ځینې والونه دي چې ورته د سولوناید وال وایي. په دغه وال په اساس باندې مثلا 2 پایپونه دي، دغه پایپونه یو دلته وصل شوی دی، بل دلته د دې په داخل کې هم دغسې یو وال یې وصل کړی دی چې دغه وال د دغه مقناطیسي قوې په مرسته باندې کښته او پورته کېږي. کله چې موږ د برق جریان دې ته ورکړو دا انرژای سي، نو دلته چې د مقناطیسي ساحه رامنځته کېږي، په دې شکل سره دغه پلنجر کښته ځي او پورته ځي. په دې شکل سره موږ تاسو کوو دغه سولوناید په مختلفو برېښنایي جسمونو یا برېښنایي الو یا وسیلو کې استفاده کوو. یو بله استفاده په ریلو کې هم ده، الکترومګناټیک ریلې چې دي او دغسې نور شیانو کې دا چې ده سولوناید استفاده کېږي. چې دا
چې دا لنډ معلومات د سولونایډ په اړه باندې چې په دې ویډیو کې موږ تاسو ته ویل چې سولونایډ څه شي ده. سولونایډ عبارت له کوایل څخه ده یا په مجموع کې هغه کوایل څخه عبارت ده چې هغه زیات شمیر دایروي لوپونه ولري یا زیات کوایل ولري چې د سپرینګ یا سلندر ته ورته شکل ولري چې دا څه وایي سولونایډ وایي. موږ ویل چې موږ ویلو چې سولونایډ موږ څه ډول جوړولی سو. ما درته ویل تاسو یو عایق لرونکی وایر راواخلئ یا چې هغه څه وي هغه یو عایق لرونکی وي یعنې هغې باندې په عایق باندې پوښل سوی وي. دا د یو جسم دایروي جسم په مرسته باندې په دې شکل سره تاو کوي چې دې ډول شکل ته موږ څه وایي یا دې ډول جسم ته موږ څه وایي سولونایډ وایي چې موږ تاسو په کور کې هم جوړولی سو. موږ تاسو له دې څخه وروسته موږ دا وویل چې څه ډول یو مقناطیسي ساحه په سولونایډ کې رامنځته کېږي چې موږ وویله چې دغه یو سولونایډ داسې یو شکل لري که چیرې موږ دغه هر یو دایرې ځان ته ولیکو نو په هره دایره کې دوه مقناطیسي ساحې رامنځته کېږي. که چیرې دا دایرې یو له بل سره وصل کړو چې په مجموع کې یو سولونایډ رامنځته کېږي د دې مقناطیسي ساحه هم یو له بل سره جمع کېږي نو په دې شکل سره دا چې ده د مقناطیس په شکل باندې مقناطیسي ساحه پر خپل شاوخوا باندې رامنځته کوي. چې بیا وروسته مو دا هم وویل چې څنګه کولی شو د یو سولونایډ کوایل مقناطیسي جنوبي او شمالي قطبونه پیدا کړو چې په دغه شکل کې موږ تاسو ته تشریح کړل چې د برق د جریان په مرسته باندې کله چې موږ د برق جریان دغه سولونایډ ته ورکړو دغه سولونایډ کې دوه څوکې موجودې وي چې یو ته شمال بل ته جنوب قطب وایي. دغه قطبونه موږ څه ډول پیدا کولی سو. دا موږ د کلاک پیس او د ښي لاس لوی ګوتې قانون په مرسته موږ پیدا کولی سو. د کلاک پیس د قانون په اساس باندې موږ وایو کله چې په یو دایروي جسم کې یا په یو دایروي وایر کې دغه د برق جریان جهت شوي کلاک وایز وي یا د ساعت عقربې مطابق جهت وي دا چې د داخل د اسکرین په داخل کې چې ده جنوبي قطب رامنځته کېږي. که چیرې دا انټي کلاک وایز د ساعت عقربې خلاف جریان ولري د برق جریان په دغه دایروي وایر کې بیا چې د داخلي برخه د دغه وایر چې د شمالي قطب باندې تبدیلېږي نو په دې شکل سره موږ شمالي او جنوبي قطبونه د یو سولونایډ کوایل پیدا کړل. له دې څخه وروسته موږ دا وویل چې څو مهمې نقطې دي. هغه مهمې نقطې دا وي چې یو سولونایډ څه ده دا د یو مقناطیس غوندې پر شاوخوا باندې مقناطیسي ساحه رامنځته کوي چې دا دویمه نقطه دا چې دا سولونایډ څه ده شمالي او جنوبي قطبونه لري چې دا مهمه نقطې له دې څخه وروسته موږ د استعمال ځایونو درته وویل چې په سرکټ بریکرونو کې موږ استفاده کوو په ځینې اوبو آبیاري سیسټم کې موږ تاسو په پایپونو کې د سولونایډ د وال په شکل باندې موږ تاسو استفاده کوو همدارنګه په ریلو کې استفاده کوو چې په اټومیشن بخش کې استفاده کیږي. دغسې زیات نورو بخشونو کې موږ تاسو د سولونایډ څخه کار اخلو چې دا لنډ معلومات د سولونایډ په اړه باندې خدای دې وکړي چې تاسو ورڅخه یو څه زده کړي وي. دغه ویډیو له خپلو دوستانو ملګرو سره شریک کړئ تر څو دغه معلومات زیاتو خلکو ته ورسیږي. همدارنګه زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه معلومات له نورو ملګرو سره شریک کړئ او زموږ د یوټیوب د ګډونوالو د شمیر په زیاتوالي کې له موږ سره مرسته وکړي. ډېره مننه دوستانو، ښه وخت ولرئ.